واډونه ورکو په کار چې دغه زمونږ د خاموش مجاهد چې کم دي چې دا نامعلوم خلک دي په کار لري چې دوی په ځان دوی نه مهنت کوي په واشرومونو ته ځان رسي بیډرومونو ته رسي زما د حکومت وخت نه دا ډیمانډ دی چې را مریم نواز صاحب کور په کور زی وړو راشن ویشي او خیر خېګړي کارونه کوي نو دا ته وایي چې دا جی بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو عزتمندو زایمه فرحات خان او تاسو ګورئ پښتون غږ په دې ټایم باندې زموږ سره موجود دی فخر خیبر پښتونخوا عزت ماب جناب جنید اکبر صاحب او جنید اکبر صاحب کارنامې تاسو زمانہ زیاتې پیژنې ولې چې تاسو د خیبر پښتونخوا او د دراني خاورې او په دې ټایم ما سره چې په حقيقي تور باندې کم ټایګر موجود دی نو دا د استاره محتاج نه دی جنید اکبر صاحب دا راته وایي چې شپږ جج زما د های کورټ هغوی ته انصاف نه میلاویږي نو عام ریډي والا ته عام مزدور ته غریب ته به انصاف څنګه میلاویږي د دې توقع لرئ بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه جی دا زما خیال زموږ بدقسمتي ده چې د های کورټ ججان صاحبان چې دی هغه د انصاف لپاره خبره کوي او هغوی وایي چې په موږ باندې پریشر دی او ظلم دا دی چې د ججانو صاحبانو ډېرې فیصلې داسې کړي چې ځان خلاف دي اکثریت فیصلې زموږ د خط نه دا ظاهریږي چې دا پریشر پې د عمران خان او د هغه د پارټۍ لپاره و اندازو کې چې را د های کورټ د ججانو دا پوزیشن نو د لوور کورټ د ججانو بس په او دا څنګه دا فیصلو تقویب کم چې مونږه د وې په اولنې ورځ نه وي چې دلته د ادارو پریشر دی تاسو اندازو کې چې اروز بسو پرشري تاسو اندازو کې چې د لوور کوټ باندې په مونږ چې دا کمی فایاري کټی شي دي بچا دا بيزي دا غلا چا باندې د موټر سایکل غلا چا باندې د یوریا دا غلا دغه سي فایاري په مونږ تاسو وړي وړي غلاوي کنه ما دا غلا الله تعالی رحم کړی دا دغه نه خو بچي اما عجيبه فایاري دي زینو باندې دا واره ګرځي دي او اندازو کې چې پاخو باندې با څنګه او دا قسمه پرشر تاسو فیل کوي چې پریشر مختلفو چا فایلونه دي او د چا ویډیوګانې دي زنګ بد قسمتي دا چې په ادارو باندې موږ د اربونه کروڑونه لګاو نو هغوی خپل کار پرې خو دی د هغوی دا کار دی چې را د ججانو په واشرومونو کې په کمرو کې د سیاستدانو په بیډرومونو کې کیمرې کې دي او هغه کې دي د هغوی خبرې ریکارډ کېږي د هغوی ټلیفون او بیا په هغې باندې هغه بلیک میل کوي او هغه دغه ویډیوګانې اډیوګانې د ملک د فایدې دپاره نه د خپل ذاتي فایدو دپاره استعمالیږي او په هغې باندې د خلکو لکه د خپل اختیار فیصلې اخیستلی دا معنی چې پاکستان سطح باندې زموږ خو ډېرې زیاتې کریټیبلیټي شته دی خو دا ویډیو ریکارډینګ کې موږ په ټاپ باندې نه په دې ټایم بالکل جی بلکې زما خو ډیمانډ دا دی چې دا راتلونکي 14 اگست باندې کومې واډونه ورکو په کار چې دغه زموږ د خاموش مجاهد چې کم دي چې دا نامعلوم خلک دي په کار لري چې دوی په ځان دوی نه مهنت کوي په واشرومونو ته ځان رسي بیډرومونو ته رسي زما د حکومت وخت نه دا ډیمانډ دی چې را دی یو پرسنټیج د دوی لم کېږي چې دوی ته یې واډونه میلاویږي او دوی ته ځکه چې دنیا ته پکار ده چې د خلکو پته ولګي چې دا زموږ څونه خدمت دا خلک کوي چې دوی په ځان باندې تخته تیری او د خلکو بیډرومونو او واشرومونو ته ځان دا اعزازات چې ورکړي کی په انډیا کې د یو نیم عرب ملک ته او هغوی زموږ زیات ایوارډز نه دي ورکړي ابل رسیدل ته کې زموږ کم ایوارډ ډسټریبیوشن وشو نو هغه ته بس نظر ګورئ دا ایوارډ اهمیت ختم شو لکه زیات هغه دي لکه تاسو اندازو کې چې ای جی هغه ته پنجاب ته پکې یا هغه خلک چې ریدا فاروقي باندې هغه تاسو په میډیا کې وګورئ خپل خلکو ته هغه تاسو په هر دغه کې وګورئ په فیلډ کې لکه تاسو افسوس خبره ده چې په دغه ایوارډ کې نه مونږه ساينسدان ولیدو نه ډاکټر ولیدو چې جاده ملک د لپاره کړی دي هغه خلک دي چې کوم د دې لپاره ذاتی منډي تړي والی دي هغه خلکو ته ایوارډ نه ملو سر دا سپیشلی اکم چې د خیبر پښتونخوا د پاکستان د پی ټی آی کوم حقيقي ټایګرز چې دي هغه دا وینا لري دا بیانیه لري چې کوم الیکټډ شو ام ان ایس شو ام پی ایس شو هغه سملو تلاړو خسته کورسو باندې کېناستېدل او اوس پراپر احتجاج پراپر پروټیسټ نه کیږي لګیا دی دلته تاسو وینئ څه کمزوري لا بالکل زوم دا مشره کمزوري شته او په کار راځي چې مونږه زر تر زر چونکی مسله زموږ سره دا چې قیادت زموږ یا په جیل کې دی او یا پټ دی دا غي د وجینا چونکی نه مشرانو ته ذمہواره پاول شوی دی هغه ته ډیسک کېدو کې په ټایم لګي دا غوي رابطو کمې دی دا غوي سره چونکی مسلسل مونږ چې الیکشن کړی دی الیکشن اوله سپیکر د ډیپټي سپیکر الیکشن او بیا د وزیر اعظم او بیا د صدر او بیا د سېناتو مختلف شیزونو کې مشران چې دینو انوالو ان شاء الله تعالی زر چې دینو د ورکر زما د امید دی چې د ورکر دغه ګیله چې د ان شاء الله دا بزر خطر ته وای د پنجاب او د خیبر پښتونخوا په دې ټایم مقابله ده نو سرجی تاسو ته پته ده چې علي امین ګنداپور صاحب دی او دې طرف ته ګورو نو مریم نواز صاحب کور په کور زی وړو راشن ویشي او خیر خېګړي کارونه کوي نو دا ته وای چې دا څنګه فیل کوي نو ان شاء الله دا غو دوه سو کمپیریزن نشته زمون وزیر اعظم صاحب دی هغه یو ورکر دی هغه وزیر اعلی صاحب هغه ورکر دی دته په مورثیت کې نو شری ملاو شوی دا هغه چې دی په 45 راغلی دا 47 او یو مسله دا چې چونکه زمونږه فدرال ته 1600 ارب روپے تقریبا بقای دي مونږ ته چونکه هغه تعاون د فدرال نشته زمونږ وسایل محدود دي زمونږه د رالټي پیسې نه ملایوي د ګیس د بجلی پیسې مونږ ته نه ملایوي زمونږ ته تماکو پیسې نه ملایوي زمونږ سره د فدرال هغه تعاون نشته لګ معاشي مشکلات
شته خو ان شاء الله تعالی زموږ د امید دی چې زموږ چیف منسٹر سے بچ خان ډیلیور صاحب کله راځي کیسونه خو ختم شو سایفر بھی وړ گیا دین علاوه تو شخانه بھی وړ گیا نو اوس راته دا وایي چې کم کم کیسونه داسې پاتې دي چې لا وړ گیا نشته ان شاء الله تعالی خان صاحب امید دی چې کله دغه جوجشي ازادي او په میرټ فیصله کیږي نو تاسو ټول ته خبر یې چې د خان صاحب سیاسي دغه چې کیسونه هغه سیاسي دي او ان شاء الله تعالی لوور کورټ کو پاغه باندې پریشر په جج باندې نه او دا اډیو ویډیو باندې بلیک میل کیږي نه په فایلونو باندې کیږي نه په بچو بلیک میل کیږي نه ان شاء الله تعالی چې د رول اپلای او په دې ملک او د قانون حکمرانی ان شاء الله خان صاحب ډیر زړه کوم څه پیغام ورکوي پښتون قوم ته خو اولنې د شرع الله تعالی د زموږ اتفاق اتحاد خلص کی او موږ دی یو کی او الله تعالی د زموږ د ملک لپاره او د علاقې لپاره د خدمت موقع والی او ان شاء الله په دې کې بټول په شریکه باندې د خاوري په موږ حق ته او څنګه چې موږ دا ډیماند کوو زموږ سږي مواریم ده الله تعالی دوی چې خپل ذمہ واره یو جهان مننه جنید اکبر صاحب مننه سر مننه